شروع کوم د الله رب العزت په پاک نوم. بسم الله الرحمن الرحیم. بانګر صاحب مننه د راغوښتلو. زه دغه عزت قدر دا دوی له ورکوم چې زه راغوښتلی یم. تاسو ډېره مننه. زه یو څو خبرې تاسو سره کول غواړم. هر وخت یې زه کوم. ټولو نه اول به زه د هنرمندو له ستړي مشي ورکم. ویلي چې دا د دې قابل دي چې دوی په وجه تاسو راغونډ شوي او ناست او دا ښکلا مو جوړه کړې. دا د خلکو برکت دی. هغې نه پس نن لکه دوه خوشحالي دي. یوه د ملک خوشحالي ده. یو لکه څرنګې بانګر صاحب ووایي یو ملګری دی نزار خان. هغه له خدای پاک نارینه بچی ورکړی دی ډېر وخته پس. نزار خان د مونږ د هرې غونډې یو زړه دی، ملګری دی. هره غونډه کې هغه تاسو ګورئ بلکل واضح ښکاري. او که رښتیا خبره دی چې دا ډېرې غونډې د هغه په زور او د هغه په منډو کېږي او دا نن غونډه هم د هغه په منډو شوې ده. نو زه د تاسو ټولو د طرف نه نزار خان لا د بچي په پیدا وخت ډېر ډېر مبارکي وایم. الله دې مبارک کړي. څو پورې د ملک خبره ده 14 اګست دی. 14 اګست ټولو نه پته ده د مونږ د ملک د ازادۍ ورځ ده. دا دې تاسو ټولو له مبارک وي. زه د خپل طرف نه د جنرال سیکرټري په حیثیت د دې ځای نه او د خپل صدر راجا سرفراز صاحب د طرف نه تاسو ټولو له هرکلی وایم. تاسو ټول پښتانه ستړي مه شئ، په خیر راغلی، بیا بیا راشئ. دا شارجه سوشل سنټر هر وخت تاسو له کلاوي ازادي هر وخت خپلې غونډې کولی شو او کړي مو دي. دې نه علاوه بانګر صاحب یوه خبره وکړه چې پښتانه ډېر ځپلي دي او ډېر ظلمونه ورسره کېږي او ډېر داسې دي. زه دا خبرې نه منم. ما هر وخت دا ویلي چې پښتانه د چرګې بچي نه دي، پښتانه د مزري بچي دي. هغوی چې هر چېرته یې هغه خپل زمریتوب ښیي او ښیي به یې که خیر د مو حق هېڅ څوک نشي خوړی. که هغه دلته یي که هغه هلته یي. او نن د دې دا ثبوت دی چې تاسو دلته په دې حال کې موجود یې. تاسو ټول پښتانه یې. زه هم پښتون یم. تاسو راغلي یې. چا نشي منې کولی، نه به منې کړي. دا تاسو واورئ. تاسو بالکل دا زړه مه وایئ. تاسو خپل ذهنونه کلاو کې چې تاسو د مزري بچي یې، تاسو مزري یې او تاسو به وایئ او تاسو یې. او چې تر څو یې انشاءالله هیڅ داسې حیثیت، هیڅ داسې سړی، هیڅ داسې قومیت، هیڅ داسې ډله تاسو حقوق نشي خوړی، تاسو له بد نشي کتی. چا پلار دې راشي تاسو له دې وګوري. تاسو په خپله دې خبرو جوابونه کوئ. ټوله دنیا دا مني چې پښتانه پښتانه دي. پښتنو له خدای ښکلا ورکړې، پښتانه له خدای ذهن ورکړی، پښتنو له خدای مټې ورکړي، پښتنو له خدای خپل شان ورکړی، پښتنو له خدای خپله ځمکه ورکړې ده، پښتنو له خدای خپل دین ورکړی چې دین اسلام دی. مونږ یې ټول منو، ټول په هغې په جمع متفق یو. موږ کې نه دیني تفریقه شته، نه موږ کې قومي تفریقه شته، نه په موږ کې تور او سپین شته، نه په موږ کې زیړ او سور شته. موږ ټول یو یو، یو شان یو، یو پښتانه یو، یو ورونه یو، یوې خاورې نه یو او همیشه به وکړه خیر. او انشاءالله هېڅ لرې نه ده چې د خدای په حکم او په مهربانۍ او د تاسو په دې راغونډېدو سره دا ټول شیونه خدای هوار کړي. او پښتانه مونږ په چا نه پېژنو، پښتانه تاریخ پېژني، پښتانه په تاریخ کې دي. د مونږ حیثیت دا نه دی چې زه خلکو له پښتنو پرچار وکړم چې پښتانه څه دي. پښتانه په خپله واضح دي، په کتابونو کې دي، په تاریخونو کې دي، په شعرونو کې دي، په غرونو کې دي، په سمو دي، په هر ځای دي. پښتانه پښتانه دي. پښتانو نه هیڅ څوک څه نشي خوړی. نو آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، همیشه راسئ، بیا راځئ، بیا راځئ او دا خپله ښکلا انشاءالله قایمه ساتئ او خدای تاسو مل شي او الله مو دې همدا پاک او په ورورولۍ د خپله زندګي لري او همدغسې غونډه او ښکلا به هم لري. مهرباني ښکلي آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. ډېره مننه شریف آفریدي صاحب، جنرل سیکرټري پاکستان سوشل سنټر شارجه. مرګرو پروګرام انشاءالله دا به جاری کېږي.